الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زه تاسو ته یو داسې مجربه او تجربه شده وظیفه ذکر کوم چې دا ذکر به ستا هر مشکل اسانه کړي. هر قسم مشکلات وي، که د رزق روزۍ د تنګۍ مسله وي، که د نکاح د بندش مسله وي، که د اقتصاد مسله وي، که د کور اختلافات و پریشانی وي، که د بیابان اختلافات و پریشانی وي، دا ذکر به د یا لطیفو چې کوم دی یا لطیفو ذکر کول. دا راز ډیر خلک نه پوهېږي په دې راز. یوازې 3 دقیقې 3 منټه دا ذکر وکړه، نتیجه به یې په خپلو سترګو ویني. که چیرې د یو انسان زړه دروند وي او دا ذکر دې ضروري واوري. د یا لطیفو ذکر د ستونزو اسانه حل دی. کوم څوک چې د یا لطیفو په ذکر باندې ځان عادت کړي، د ده د ژوند د ستړو چې کوم حل دی اسانه، هغه د یا لطیفو په ذکر کې. او کوم څوک چې خپل ژوند بدلېدل غواړي، په خپل ژوند کې سکون غواړي، آرام و راحت غواړي، کوم څوک چې په دې پسې ګرځي چې زما بیماریانې د کوره څخه ختم شي، ناجوړۍ زما په کور کې ختم شي، کوم څوک چې دا غواړي چې زما په رزق روزي کې برکت راشي، داسې برکت به وویني چې حیران به سي چې کوم څوک د یا لطیفو ذکر شروع کړي. دا ذکر د هر مسلمان ته ضروري دی. که مشکلات لري دا ذکر مه هېروئ. د یا لطیفو چې دی دا د رحمت دروازې په یا لطیفو ذکر سره دا حاصلېږي. کوم څوک چې د یا لطیفو ذکر واوري، دا به ستا ټول مشکلات په اساني باندې بدل کړي. حتی ستا ژوند به بدل کړي، ستا په ژوند کې به مشکلات ختم کړي صرف په خوشحالي. نو یو څو دقیقې یو څو منټه د یا لطیفو ذکر د زړه سکون او د ستونزو حل دی. تر اخره یې وګورئ د یا لطیفو داسې تاثیر لري چې حیران بشئ. یو ډېره اسانه طریقه د یا لطیفو د ذکر زه ستاسو په مخ کې بیانوم. کوم څوک چې د یا لطیفو ذکر 133 واره ووایي، په سر او په پای کې صلی الله علیه وسلم درود شریف 10 واره ووایي، الله جل شانه به په رزق کې برکت واچوي او د ده کارونه به په ډېره ښه طریقه سره سرته ورسوي. او کوم څوک چې په لوږه په فقر کې ګرفتاره وي، کوم څوک چې په بیماري په تنهایي کې ګرفتاره وي، په دې مصیبت کې وي، نو د یا لطیفو د ذکر په برکت به چې 133 واره دی وایي، د ده مقصد به الله جل شانه پوره کړي. او کوم څوک چې 2 رکعاته نفل ورسره زیات کړي د خپل مقصد دپاره، د 133 واره دی دغه د یا لطیفو ذکر د 2 رکعاتو نفل څه وکړي، نو یقین دا دی چې الله جل شانه به د ده مشکلات ټول په خوشحالي وبدل. او که چیرې سړی روزانه د ځان عادت وګرځي، 133 واره وایي د خپل معیشت، د خپلې نوکري د بندېدو یا د رزق روزي د خلاصوالي دپاره چې زما نوکري بنده ده دا خلاصه سي، زما رزق روزي پراخ سي، برکت پکې راسي، زما کارونه په ښه طریقه سره پای ته ورسېږي. په دې نیت کې یو سړی د 133 واره وایي، نو د دې سړي معیشت، اقتصاد، کاروبار، زندگی، خوشحالي دا به ټول خلاص، دا به ټول په ښه طریقه سره پای ته ورسېږي. او د کومو نارینه و زنانه و چې د نکاح نه کېږي، د نکاح د بندش مسله یې نکاح یې نه پیدا کېږي، هغه دې د دغه مقصد دپاره 2 رکعاته نفل وکړي او د هر د 2 رکعاتو نفل څخه وروسته 130 واره دغه اسم مبارک چې یا لطیفو دا دې ووایي. په سر په پای کې دې درود شریف ووایي او په پای کې دې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر دا آیات مبارک دی. نو چې کله دا آیات تلاوت مبارک کوي، د خپل مقصد دپاره دې د اوښکو سره، د اخلاص سره، د عاجزۍ سره، د یقین سره دعا وغواړي، الله جل شانه به د دعا قبوله کړي او د ده مقصد به پوره شي. او دویمه طریقه ډېره اسانه او ډېره جالبه طریقه، حتی داسې ده که زه دا وغواړم چې په ټوله یعنې په ټوله دنیا کې به ډېر لږ کسانو دغه طریقه، دغه مجرب ذکر په دغه انداز باندې ډېر لږ کسانو اورېدلی. که چیرې یو سړی غواړي چې زما په ژوند کې بدلون راشي، زما په ژوند کې تکالیف ختم شي، پریشانۍ ختمې شي، مشکلات ټول ختم شي، خوشحالي راشي، د دې بیمارۍ نه زه ستړی یم دا لرې شي، صحت راشي زما په کور کې، زما په زندګۍ کې راشي، هغه به دا طریقه عملي کوي چې یا لطیفو ویل 1000 واره د سهار په ټیم کې، 1000 واره د ماښام په ټیم کې ویل، او د دې یا لطیفو ذکر ثواب د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روح ته وربخښل.
یا لطیف زر واره سهار زر واره ماښام او د دې ثواب د نبي اسلام روح مبارک ته وبخښل او د خپل وس مطابق صدقه کول. صدقه دا ډېر مجرب عمل دی، دا ډېر تجربه شده عمل په قرآن او په حدیث باندې ثابت دی. کوم څوک چې صدقه کوي د هر قسم آباو دغه وبایي مرضو سره د هر قسم بلاګانو مصیبتو سره الله حفاظت کوي. د خپل وس مطابق صدقه کول. نو ستا په ذکر کې چې د یا لطیف ته کوې یو په سل چنده به زیات تاثیر راسي. ولې یو تا وظیفه کړې ده، دویم دی د هغه سره سات سات لږ صدقه هم وکړه. نو کوم څوک د تلاوت سره، کوم څوک چې د ذکر سره، کوم څوک د وظیفې سره، کوم څوک د هر قسم ذکر سره صدقه کوي د هغه تاثیرات پر هغه چا زیات دي کوم څوک چې یوازې ذکر. او دا ذکر دا داسې دی یو لکه روحاني دوا، یو روحاني شفا ده چې انسان ته میلاویږي. دا هم پرهیز غواړي. ډاکټر له چې مریض ورسي پرهیز ورکوي، ډاکټر ورته وایي که دې پرهیز وکړي په ښه طریقه نو ډېر ښه به د الله په فضل سره جوړ سي، او که دې پرهیز نه کاوی نو ستا نه جوړي به برته راپورته سي. نو د وظیفې چې کوم څوک وظیفه شروع کوي هغه به د ګناه کبیره څخه ځان ساتي، د ده تاثیرات به ډېر ژر دی ویني. کوم څوک چې وظیفه کوي ذکر کوي د حرامو څخه به ځان ساتي. کوم څوک چې وظیفه کوي هغه به د بدنظرۍ څخه ځان ساتي. کوم څوک چې وظیفه کوي هغه به د حرام خوراک څخه ځان ساتي، د سود او د ګناه کبیره څخه به ځان ساتي. کوم چا چې دا تقوا وکړه نو د ده د ذکر تاثیرات په 1 منټ کې معلومیږي، په 2 منټه کې به معلومیږي، په ورځ کې به معلومیږي، په 1 غنټه کې به د ذکر تاثیر معلومیږي. او کوم څوک چې تقوا نه کوي د هغه د ذکر تاثیرات په سبقه سبقه بیا معلومیږي، هغه څه بیا ډېر ذکر کول غواړي. نو کوم څوک چې په تقوا کې ډېر مخکې تللی یا مخکې روان د هغه یو ذکر د داسې انسانانو سره چې په دنیا کې شته چې هغه په تقوا کې کم وي د هغو د 100 واره ذکر سره برابر دی. هغه یو وار چې تاثیر زیات لري خو تقوا یې زیات دی، د ګناهو څخه ډېر په ځان بچاو وي. کوم چا چې تاثیر کم دی هغه په ګناهو کې ډېر ډوب دی. نو خواست کوم چې د الله جل شانه په دربار کې سر په عاجزي سره د اوښکو په اخلاص باندې دعا وغواړو او الله په دربار کې توبه وباسو د خپلو ګناهونه. نو الله جل شانه په ټولې زندګۍ کې خوشحالۍ هم زموږ کړي، دنیا او د آخرت نعمتونه به هم زموږ، دنیا او د آخرت کامیابي به هم زموږ. نور وخت مې نه ضایع کوم، په دعا کې مې یاد ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.